د چاپې سهار اتمه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا په جلګه کې دویمه کربلا د ژمي سړې شپې وې د هېواد لر او بر سپین څادر په تن کړی و د 1499 هجري شمسي کال د حوت درېیمه نیټه او د شنبې شپه وه چې هوا د ډبډبونو تیارو وحشي اوازونو په سر واخیستله. څو شېبې وروسته د شرغوتیک د کلي د الحاج جګړن انیس صاحب کور د وحشي تیارو درنو بمونو مخه وګرځېد. داسې بمونه چې د نږدې کلیو شیشې ولړزولې. دلته داسې سوي اسویلي د اسمان لور ته بدرګه کېدل تا به ویل دویمه کربلا ده. د جګړن صاحب زوی احمد فواد د دې ویرجنې کیسې په اړه داسې راته وویل کله چې زموږ جونګړه د نړۍ بشر دوستانو د بمبار هدف کړه زه هم د همدې کاروان مل وم. د بمبار له امله تر خاورو لاندې او بېهوشه وم. یوه پښه مې د بمبار شوو خاورو بهر وه. د ژمي د سړې هوا له امله زما پښه یخه او په هوش کې شوم. په خورا تکلیف مې ځان له خاورو بهر کړ. ټول کور کنډواله دی. له خاورو د الله الله نارې پورته او سوي اسویلي د اسمان لور ته بدرګه کیږي. لومړی مې خپل نازولی کشر ورور عنایت الله جان وارث له خاورو را بهر کړ. هغه په توره شپه کې سلګیو اخیسته. هوا سیکار پرې شو. دروازې په طرف یې منډې کړل تر څو کلیوال را خبر کړي. خبر نه و چې وحشان به یې نازکه سینه سوری سوری کړي. همداسې وسول. څو شېبې وروسته د یرغلګرو د هغه قطار سره مخ شو چې زموږ کور ته را روانو. د بشریت مدعیانو د دې تنکي ماشوم په دردمن حال هم رحم ونه کړ. سم د لاسه یې د خپلو ټوپکو شپېلۍ د وارث جان سینې ته برابرې او تنکۍ ماشوم یې په مرمیو سوری سوری کړ. له دې وروسته مې پلار جان منیب جان او وړه خورکۍ هم له خاورو را بهر کړل. دوی ټول له زخمونو کړېدل. دغه دردمنې شېبې مو بدرګه کولې. له قهار ذات پرته مو هېچا فریاد نه اورېدلو. د تیرګرو یوه لویه څپه زموږ د کور انګړ ته رادننه شوه. د دې پر ځای چې د بشریت مدعیان راباندې ترحم وکړي سم د لاسه یې د سړې واورې انبار ته ورغوزار کړو. له یخ او دردونو کړېدلو د اسمان ستورو مو ننداره کوله. هوا یو ځل بیا قهرجنو اوازونو په سر واخیسته. شېبه وروسته زموږ څنګ ته لویه تیاره کښېنسته او موږ ټول یې ورپورته کړو. د هېواد پلازمینې کابل کې د امنیت شفاخانې د تداوۍ په تکل داسې مهال دننه کړو چې لاسونو کې مې زولنې شرنګېدلې. عجیب حالت و. له یو طرفه تداوي او بل طرف لاسونو کې زولنې. د جګړن صاحب وراره فرهاد وایي د شپې په 4 بجو د چاپې له پورته کېدو سره سم د جګړن صاحب کور ته لاړم. د دروازې ټوټې په لارو کې پرتې دي. کورګۍ ټول وران شوی. په زوره زوره مې نارې کړې. انیس کاکا له هغې خوا هیڅ جواب نه راتلو. داسې ارامي و تا به ویل هدیرې ته راغلي او له مړو سره خبرې کوي. داسې دردمن شوم چې له درده مې حواسو کار پرېښود. په زوره زوره مې نارې وکړې راشئ زموږ د کاکا ټول کور وران شوی. امریکایان ټول په شهادت رسولي. د ړنګ کورګي منځ کې مې یو او بل خوا منډې وهلې. هېڅوک نه تر سترګو کېدل. یوازې په ړنګو دیوالونو مې سترګې لګېدلې. کله چې د انیس کاکا لور ته ورغلم چت یې په ځمکه پروت. د چت یو لرګی مې راپورته کړ چې په ګلابي وینو سور دی. همدا ځای مې وکیندلو چې د انیس کاکا وړه بچی بی بی زینب په خاورو کې ښکاره شوه. لږ نورې خاورې مې هم صفا کړې. فاطمه او مرکوی یې هم په همدې ځای کې تر خاورو لاندې خپل روحونه د شهیدانو رب ته تسلیم کړي. فاطمه او زینب داسې مهال د وحشي دشمن له لوري د بمبار هدف شوې چې د مورکۍ غیږ کې یې پناه اخیستې وې. مورکۍ یې وړې بچیانې یوې او بل طرف غیږ کې نیولې وې. مورکۍ خبره نه وه چې د بشریت مدعیان به یې د خپلو بچو سره یو ځای په شهادت رسوي. د دې کورنۍ مشر جګړن صاحب اوس د خپل عمر داسې دردمنې شېبې تېروي چې زړه یې څو ځایه ټوټه ټوټه شوی. د بچیانو د فراق له امله یې ورځ تر بلې د غمونو دنیاګۍ تاندېږي. درنو او قدرمنو اورېدونکو غربي نړۍ دلته د خپلو شومو اهدافو د ترلاسه راوړلو په تکل ګڼ جنایات ترسره کړل. د دوی له کړنو تاریخ شرمیږي. چې د دې چم ښکلا مایانه وه بېحده. په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو.
دی نن هغه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو